صاحبان ادیبانو لیکوالو ته وجمع السلام علیکم. نن په دې محفل کې داسې شاعران داسې ادیبان داسې لیکوال موجود دي چې زه د هغې مخې ته د خپله وینا مناسب نه ګڼم، خو بهرحال زه چې زه تاسو وغوښتم نو زما دا څیزونه د خندا وي، په دې خندا کې یو مقصد وي. زه یو پارټۍ ته ګوتې نه نیسم، وی ملک میں کپونو لوپټو خوړو، ملک میں کپونو لوپټو خوړو، چا د شرابو په چاټو خوړو، او څوک چې پارټي بدلوي مالدار سړی وي وطن هم دقسې لوټو خوړو. او چا پې مارکیټ چا پلازه جوړه کړه، چا پې مارکیټ چا پلازه جوړه کړه، دی د غریبو په پوټو خوړو. او په نوکرو چې رشوتونه اخلي دغه یې د فروټو په پیټو خوړو. او څوک د ټانګو چمچو کرۍ ته جاړي، چا په ډوډۍ چا پالټو خوړو، او د خوار کوټه لکه د سفر ساسي، د غریب حق یې د کوټو خوړو. عاجز فروټر کور ته بچوله یوسي، چا په خوږو خوږو مالټو خوړو، او چا دې نیولې د خانانو ځمکې فصل حرام یې د پټو خوړو. څوک پولاونه څوک چرګان خوري پکې، مې راوستل سړو روټو خوړو. لطیفې او تا اقبال جان او دې ملګري چې دا کوم لاشتې شروع کړې نو زمونږ ته ضرورت نشته. خو وختي زمونږ یو ملګری اوس لاړه، هغه په یو خبره زما د دماغو ته راغله، غیر دینه خلکو په خپل دین باندې دونه محنت وکړو دومره، دا خبره لږ په دې غوږ واورئ او د مغزو کې جمع کړي. غیر دینه خلکو په خپل دین باندې دونه محنت وکړو چې زمونږ د ماشومانو د لویو د وړو د زړو او د خویندو د میندو د لاسه سپارې غورځولې، موبایل یې د لاس کې درکړ. منې که نه؟ او موږ خپل دین شاته پرېښو، د هغوی هغه مخې ته هغه یې نیولي ښکاره نیولي. زه اوس دروغ نه وایم. وایي که مالدار کوي تعلیمونه په بچو، خو د مخې سره لګي سیچو، او که غریب شپاړسم پاس کړي نو پې څه اکثرو لګي منشي پایلوچو. او دولتمند په ډبل بیډ کټ کې سنبلي، د غریب کټي خالصه کړکیچو. نو مې راوسته که داسې رښتیا وایي یو ورځ به دې څوک وخوري په مچو. یو ورځ د لیلا مور وي مجنون ته، لاندې باندې د لږ وګوره پتلون ته، دا جامې دې څومره ښکاري یې مجنونه، یو 5 روپۍ راواچوه صابون ته. او ته چې چا پسې راغلی هغه نشته پرون تلې د ماما سره ګدون ته. او که لیلا له بنګلا اخلې دا موقع ده نو مردان کې ورنږدې شه شیخ ملتون ته. که خیال یې کړي دا ښځه خاوند چې د یو بل نه لرې وي نو اکثر دا ښځه ورته میسکال وکړي، نو زه एकदम ورته خاوند چې دی ټېلیفون رامیلو کې ویلې څه چل دی، دا ورته نه خوا راغلي دا پکې هسې وایي دې وړو ګوتې والې دی که مونږ راندي. او یو مور پلار سره به وایم یو 2 منټه یا 1 منټ خبرې وکړه، بیا به یې ته ورکړه د پکو مور نه، نو هغې سره لګېږي